په کابل کې د ترکیې هیواد سفیر جهاد ارګنای د مالی وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری سره وکتل. په دغه کتنه کې د ترکیې سفیر له افغانستان سره د ترکیې د بشري مرستو پر دوام، د صنعت په برخه کې د پانګونې او د افغان کډرونو د روزنې په برخو کې د همکاریو ډاډ څرګند کړ. د مالی وزیر الحاج ملا هدایت الله بدری په افغانستان کې د یونمال مرستیال رامز الاکبروف سره وکتل. په دې لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو پر دوام، د امو سیند د تخریباتو په مخنیوي او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان ترمنځ د مضاعفو مالیاتو د مخنیوي دریمه ناسته ترسره شوه. په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې په موخه د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له لوري له پاکستاني لوري سره د مضاعفو مالیاتو د مخنیوي دریمه تخنیکی ناسته په اسلام آباد کې وشوه، چې په نتیجه کې د یاد تړون مسوده په تخنیکی لحاظ د لاسلیک لپاره چمتو شوه، چې ډیر ژر به د لوړپوړو مسؤلینو له لوري لاسلیک شي. د روان کال مرغومه میاشت کې په ګمرکونو کې د ترسره شویو فعالیتونو تخنیکی ارزونه وشوه. د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید په مشرۍ په ګمرکونو کې د مرغومه میاشتې د عوایدو راټولېدو، د ترسره شوې سوداګرۍ، د وارداتي توکو ګمرکي ارزښت او د سوداګریزو محمولو د شمیر تخنیکی ارزونه وشوه، او د چارو د لاسمون په موخه مسؤلینو ته لازم سپارښتنې وشوې. د تورخم سرحدي ګمرک کې د 40 کیلوګرامه قیمتي ډبرو له قاچاق څخه مخنیوی وشو. د تورخم ګمرک د تشریح برخې مسؤلینو په یو باروړونکي صادراتي محموله کې 40 کیلوګرامه بیلابیل قیمتي ډبرې، چې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوې وي او پاکستان هیواد ته لیږدول کېدې، کشف او ونیولې. او په تېره اونۍ کې د مهمو مالي مسایلو په تړاو د مالیې وزارت له لوري خپرې شوې اعلامیه او خبرتیاوې. د سیګار لخوا د نوي وړاندې شوي راپور په اړه د مالیې وزارت اعلامیه. د هیواد په ګمرکونو کې بهرنیو بنسټونو او انجوګانو ته د بشري مرستو په تړاو د مالیې وزارت معافیتونه. نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو د جنت